د نړۍ 10 خطرناکترینه شهرونه چې اصلا نه باید هلته سفر وسی له موږ سره واوسیږئ. سلام، وخت مو په خیر. که څه هم هر هیواد خپله ځان ته ښکلا لري او هر هیواد په خپلو ځانګړو ښکلاګانو باندې مشهوره دی، د ګردشګرۍ، سیاحت او یا هم په نورو برخو کې، خو د دې سره سره ځینې شهرونه هم وجود لري چې خطرناکترینه شهرونه چې نه باید هلته سړی سفر وکړي. د نړۍ ډیری شهرونه دا چې ډیر قتلونه، وحشت او همداراز زورګیري پکې زیاته ده، نو د نړۍ د خطرناکترینو شهرونو په نامه یاد شوي دي. نو هیله کوو چې د ویډیو تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړئ او په یاد مو وي چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ چې تر څو له مختلفو معلوماتي ویډیوګانو او همداراز له ښایسته تکلمو څخه خوند واخلئ. د نړۍ 10م هیواد چې خطرناک ترینه شهر لري، د جنوبي افریقا کیپ ټاون شهر. که څه هم دا شهر ښایسته ترین او تروریستي ترین شهر دی د تجارت لپاره، په دې هیواد کې هم د قتل، زور زیاتي، جنسي تیري او داسې نورو پیښو دا شهر په خطرناک ترین شهر بدل کړی دی. د نړۍ 9م شهر د عراق بغداد شهر دی چې مختلفې پیښې پکې کېږي. بغداد د نړۍ د عربو هیوادونو 2م شهر دی چې د اوسیدونکو شمیر 1 میلیون نفوس ته رسیږي. د 2003 کال څخه تر 2011 کال پورې د امریکایي ځواکونو د شاتګ پر مهال د اقتصاد لپاره ډیر ویران شو. د امریکایي ځواکونو د شاتګ نه وروسته داعش په دې هیواد کې خپلې ریښې وغځولې او په دې هیواد کې تروریستي فعالیتونه او د وحشت کړۍ وغځولې چې دا هیواد یې په خطرناک ترینه شهر بدل کړ. د نړۍ 8م شهر د ونزویلا کاراکاس شهر دی چې خطرناک ترینه شهر نومیږي. که څه هم په دې هیواد کې پولیس او د قانون د تطبیق دستګاوې کاملا نشتون نه لري، د قتل فیصدي په دې هیواد کې ډیره اوچته ده. د ښار په تیرو څو کلونو کې د جرایمو، قتل او همداراز تروریستي فعالیتونو په برخه کې 3م نوم خپل کړی و چې خطرناک ترینه شهر بلل کیږي. د نړۍ 9م شهر د پاکستان کراچۍ شهر ده. کراچۍ د پاکستان مشهوره شهر دی چې په دې شهر کې د قتل، ترور، زورواکي، وحشت دا شهر په خطرناک ترینه شهر بدل کړی دی. دې شهر ته سفر لکه د ځان سره لوبي کول دي، خو د امنیتي تدابیرو سره. د نړۍ 6م هیواد چې خطرناک ترین شهر لري، دا هیواد پر جمعیت ترینه شهر په مرکزی امریکا کې دی او د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې ځانګړی نوم لري. د زورګرۍ، جنسي تیري، قتل، غلا او ترور په برخه کې دا هیواد خطرناک ترینه هیواد دی. د نړۍ 5م خطرناک ترینه هیواد د مکزیک سویداد خوارز شهر د قاچاق په برخه کې د نړۍ مهمترینه هیواد دی چې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې نوم لري. په دې هیواد کې مختلف جرایم د امنیتي ځواکونو د نه پیاوړتیا په برخه کې دا شهر یې په خطرناک ترینه شهر بدل کړی دی او په دې هیواد کې د قتل، ترور، سرقت او همداشان نورې ډیرې پیښې وجود لري چې دا شهر د نړۍ 5م خطرناک شهر دی. د نړۍ 4م شهر چې خطرناک ترینه شهر دی د هندوراس سن پندروسلا شهر دی. دا شهر هم د نړۍ خطرناک ترین ځای دی چې د قتل فیصدي په دې هیواد کې ډیره زیاته ده او د کوکاین د قاچاق لومړنی مرکز دی. دا هیواد د قتل او سرقت په برخه کې 2م مقام لري. د نړۍ 3م خطرناک شهر د برازیل ریو شهر دی. دا تصویر به مو ډیر لیدلی او دا شهر ښایسته شهر دی، خو د برازیل پرنفوذه 2م شهر دی چې ډیری خلک د تروریستانو د ډیر جذب په دې هیواد کې د مختلفو ستونزو لکه زورګیري، قتل او ترور د برخې څخه ډیر خلک په تکلیف دي.
او دا ښار ښایسته ترینه شهر دی، خو غلا، ترور او زورګري دا ښار بدرنګ ترین شهر جوړ کړی دی. د نړۍ دویم خطرناک ترینه شهر د مکزیک اکاپلکو ښار دی. دا ښار د نړۍ د مشهورو تجارتي ښارونو څخه دی، خو قتل، ترور، غلا او داسې نور جرایم بالخصوص په هوټلونو او د سیاحت په ځایونو کې فیصدي ډیره جګه ده. اوس راځو د نړۍ لومړي نمبر خطرناک ترین شهر ته چې په ټوله نړۍ کې د مختلفو جرمونو له اړخه مشهوره دی. دا ښار بل ښار نه، زموږ خپل ښار دی، د افغانستان کابل ښار. دا ښار په دې دلیل چې ډیر نفوذ لري، خو د طالبانو شتون دا ښار ناامن ترینه ښار په نړۍ کې پیژندلی دی. طالبان په افغانستان کې خطرناک ترینه تروریستي ډله ده چې د قتل، اختطاف، ځانمرګي بریدونو او تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو سره په دې هیواد کې لومړنۍ تروریستي ډله ده چې د کابل ښار خطرناک ترینه شهر معرفي کړی دی. کابل خپلې ښکلاګانې هم لري، خو قتل، ترور، انتحاري حملو، وژنو او همدارز نورو زورواکو او همدارز په خپله اداراتو کې فساد دا ښار په بدرنګ ترینه شهر بدل کړی دی. له تاسو ټولو ډیره مننه چې تر اوسه مو راسره ملتیا وکړله. هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو له نورو ویډیوګانو نه هم خوند واخلئ او موږ نورو ویډیوګانې هم له تاسو سره شریک کړو. تر بیا ښه وخت.